سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د شرعي سوالونو او جوابونو د خپرونې ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو، الله تعالی مو کامیابي د دنیا او د آخرت تر نصیب کړه. راځو ستاسو سوالونو او د هغوی جوابونو ته. یو ورور سوال کړی دی، وایي که څوک د لمانځه په اخره قعده کې په اخره ناسته کې اتحیات ونه وایي او سلام وګرځوي، لمونځ یې صحیح دی که نه؟ محترمه وروره، که یو لمونځ کوونکی په آخري قعده کې په آخري ناسته کې د اتحیات تر اندازې کښېناستل یې وکړله، خو اتحیات یې ونه ویل او سلام یې وګرځاوه، نو لمونځ یې صحیح دی، مګر سجده سهوه باندې لازمیږي، ځکه په حنفي فقه کې د اتحیات ویل په آخري ناسته کې دا واجب ده، او د واجب په ترک سره د واجب په پرېښولو سره سجده سهوه واجبیږي. خو که د اتحیات تر اندازې هم نه وي کښېنستلی دغه شخص، نو لمونځ یې فاسدیږي او بیا به یې راګرځوي. فتاوای دارالعلوم دیوبند او همداسې رد المختار علی الدر مختار دویم جلد صفحه 93 او بحر رائق دویم جلد 98 صفحه. یو بل ورور سوال کړی دی، وایي آیا د باران او خټو د امله د جمعې لمونځ پرېښول جایز دی او که نه؟ محترمه وروره، که شدید باران، سختې خټې یا داسې مشکلات وي چې جماعت ته مسجد ته تګ پکې سخت وي، نو د جمعې پرېښول او د جماعت د لمانځه پرېښول دواړه، هم د جمعې د ورځې د لمانځه پرېښول او هم د جماعت د لمانځه په ځانګړي ډول د ضعیفو، سپین ږیرو او بوډاګانو مریضانو دپاره د شریعت د مسلمانانو دپاره اسانتیا غواړي، نه سختي، نو د دوی دپاره د جماعت لمونځ پرېښول پروا نه لري. بدایع صنایع اول جلد صفحه 269 او فتح القدیر دویم جلد 38 صفحه. او همداسې یو بل ورور پوښتنه کړې ده، وایي که یو څوک د امام څخه مخکې رکوع یا سجده وکړي، څه حکم یې دی؟ یعنې پر جماعت باندې ولاړ دی، د امام د مخه دی رکوع ته ولاړ سي، د امام د مخه دی سجدې ته ولاړ سي، یا د مخه د امام دی د رکوع سره راپورته سي، نو دا وایي څنګه دی؟ محترمه وروره، د امام څخه مخکې رکوع یا سجده کول دا مکروه تحریمي دی، ځکه مقتدي ته لازمه ده چې د امام پیروي وکړي. که څوک قصدن څو ارکان مخکې ادا کړي، نو د لمانځه د فساد خطر شته. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي، د امام څخه مخکې سر پورته کولو څخه نبی علیه الصلاة والسلام سخته منع فرمایلې ده. هدایه اول جلد صفحه 140 او رد المختار اول جلد صفحه 563. یو بل ورور سوال کړی دی، وایي آیا د غصب سوي ځمکې پر سر لمونځ صحیح دی؟ محترمه وروره، که یو څوک په غصب سوې ځمکه کې لمونځ وکړي، د حنفي فقهاو په نیز لمونځ ادا کېږي، لمونځ صحیح کېږي، خو سخت ګناهکار به وي دا شخص، ځکه عبادت خو صحیح دی، مګر د غصب ګناه به جلا ده، چې دغه شخص د یو چا څخه ځمکه غصب کړې ده، هغه ګناه یې جلا ده. فتاوای هندیه اول جلد صفحه 107 او بحر رائق اول جلد صفحه 288. او یو بل ور سوال کړی دی، وایي که په لمانځه کې د عورت یوه برخه ښکاره سي، څه حکم لري؟ محترمه وروره، که د عورت څلورمه برخه د یو رکن په اندازه وخت ښکاره پاته سي، لمونځ فاسدیږي، خو که ژر پټ سي یا لږه برخه وي، لمونځ صحیح دی. فقه مراقي الفلا صفحه 98 رد المختار جلد اول صفحه 406. او همداسې یو بل ور سوال کړی دی، وایي آیا د طلاق په حالت کې په غوسه ورکړل سوی طلاق واقع کېږي که نه؟ محترمه وروره، طلاق اکثره وخت په غوسه کې ورکول کېږي، داسې نه دی چې پر یو سړي باندې خپله مېرمن ډېره ګرانه سي بارونه ورته طلاق ورکوي. طلاق د غوسې په حالت کې ورکول کېږي، خو که غوسه دومره نه وي چې عقل د منځه ولاړ سي، نو طلاق واقع کېږي. اکثره طلاقونه د غوسې په حالت کې وي، او فقهاو د همدې پر اساس د وقوع حکم هم کړی دی، خو
که سړی د لیونتوب حد ته رسېدلی وي او پوهه یې د منځه څخه تللې وي بیا طلاق نه واقع کېږي. یعنې دی په دې نه خبر چې ما طلاق ویلی دی، ما کومې خبرې کړې دي، دا بالکل د ده هیر وي، د درد و غصه یې دومره زیاته سوي بیا طلاق نه واقع کېږي. دوری مختار جلد 3 صفحه 226 او همداسې فتاوی عالمگیری جلد اول صفحه 355. یو بل ور سوال کړی دی، وایي که د روژې په حالت کې څوک قصدن استفراق کوي وي روژه یې ماتیږي او که نه؟ محترم وروره، که یو څوک په قصد سره خوله ډکه وکړي، په ډکه خوله سره استفراق وکړي نو روژه یې ماتیږي او قضا هم پر لازمیږي. خو که بې اختیاره بې اختیاره استفراق ورڅخه وسي روژه یې نه ده ماته. کنز دقایق صفحه 188 او بدایع صنایع جلد اول صفحه 93. یو بل ور سوال کړی دی، وایي آیا په اسلام کې د وصیت اندازه معلومه ده؟ وصیت خو معلومه خبر ده چې هر هغه څوک یي چې دوی په ځان پوهېږي چې زه نور وفات کېږم، یا یو څوک ووایي چې زما د وفات څخه وروسته چې دغسې وسي، دې ته وصیت وایي. نو وروره انسان یوازې د خپل مال تر 1/3 برخې پورې وصیت کولی شي. تر دې زیات وصیت د وارثانو د اجازې پرته صحیح نه دی. یعنې که چیرې یو څوک وفات کېږي دی وایي چې زما ټوله جایداد یې د پلانکي یو شخص یاد کړي، یا زما نیمه جایداد یې د پلانکي شخص، دا نه صحیح کېږي. خو لیکن داسې کولی شي که دی ووایي چې زما د مال درېیمه اندازه دا به پلانکي شخص ته ورکوي، پلانکی مسجد به جوړ کړي، پلانکی د خیر کار به وکړي، هغه صحیح کېږي درېیمه. صحیح البخاري حدیث نمبر 22 او هدایه جلد 4 صفحه 402. او همداسې یو بل ور سوال کړی دی، وایي که یو څوک د اوداسه پر مهال ترتیب مراعات نه کړي او اودس یې وایي صحیح دی که نه؟ ترتیب خو دې ته ویل کېږي چې اول باید څوک مخ پرېوي، بیا لاسونه تر څنګلو پورې پرېوي، بیا د سر مسح او بیا پښې. دا 4 فرض دي په اوداسه کې. نو اوس که چیرې څوک اول پښې پرېوي، بیا مخ پرېوي، بیا لاسونه پرېوي، بیا دغسې د سر مسح وکړي، وایي دا صحیح دي که نه؟ محترم وروره، په حنفي مذهب کې ترتیب سنت دی، فرض نه دی. که یو څوک مخ څخه مخکې پښې ومینځي یا ترتیب ګډوډ کړي او داسې صحیح دی، خو سنت یې پرېښوئ. دا سنت پرېښول خبره نه شول. نور الایضاح صفحه 2 او رد المحتار اول جلد صفحه 102. یو بل ورور سوال کړی دی، وایي آیا د میت د طرفه د هغه څوک چې وفات شوی وي د هغه د طرفه صدقه ورکول دا میت ته ثواب رسوي، دا وفات شوي شخص ته ثواب رسوي که نه؟ لکه نن سبا چې زموږ خلک یو څوک یې وفات شوی وي نو په هغه پسې حلوا کوي، په هغه پسې وریجې خیراتوي، په هغه پسې یو ختم کوي. نو وایي دا د مړه شوي شخص ته ثواب رسوي او که نه؟ محترم وروره، هو د میت د طرفه صدقه، دعا او خیرات کول هغه ته ثواب رسوي. دا د اهل سنت والجماعت عقیده ده او پر احادیثو باندې ثابته ده. صحیح مسلم حدیث نمبر 14 او فتاوی هندیه اول جلد صفحه 255. یو محترم ورور سوال کړی دی، وایي که مقتدی د امام څخه مخکې سلام وګرځوي څه حکم یې دی؟ محترم وروره، که مقتدي په خطا سره مخکې سلام وګرځاوه نو بیرته به د امام متابعت وکړي او لمونځ به بشپړ کړي. خو که قصداً دا کار وکړي مکروه تحریمي دی. رد المحتار جلد 2 صفحه 209 او دور مختار جلد اول صفحه 529. یو بل ور سوال کړی دی، وایي آیا د نکاح دپاره د ښځې رضا ضروري ده؟ محترم وروره، و د بالغې ښځې رضا د نکاح دپاره شرط ده. په زور نکاح کول جایز نه ده. اوس که چیرې یو سړی راولاړ سي، یو ښځه هغه که د ده لور وي، خور یې وي، ورېره یې وي، هر څه چې وي، دی د هغې د رضا پرته یو چاته په نکاح ورکړي دا نکاح نه ده صحیح. صحیح البخاري حدیث نمبر 146 5146 او بدایع صنایع جلد 2 صفحه 203. او یو بل ور سوال کړی دی، وایي که د جمعې خطبه شروع سي نفل منځ
کول دا جایز دي او که نه. محترم وروره کله چې امام خطبې ته کښیني نو نفل لمونځ کول دا مکروه دی او باید خطبې ته غوږ ونیسي، ځکه سماع یا اورېدل د جمعې د ورځې د خطبې دا واجب ده. هدایات جلد اول صفحه 4 او همداسې فتاوی عالمگیری جلد اول صفحه 149. یو بل ور سوال کړی دی، وای آیا په قبرستان کې خندا او دنیایي خبرې کول مناسب دي؟ که څوم په تېره ویډیو کې موږ دا جواب محترم وروره درکړی و، تاسو فکر کوم دا سوال بیا راستولی دی. وروره په هدیره کې د عبرت ځای دی هدیره، نو هلته خندل، شور او دنیایي خبرې کول دا مکروه دي، ښه کار نه دی. باید هلته څوک دنیایي خبرې ونه کړي. قبر ته چې څوک ځي، هدیرې ته څوک ځي، قبرستان ته ځي دپاره د دې چې موږ ته قبر الله تعالی جل جلاله را په یاد کړي چې زه خو مې ورځ کېږم او په داسې قبر کې به یم، مرګ را په یاد کړي، نو زه باید خپل اعمالو ته متوجه سم. نو هلته نورې خبرې کول، نور کارونه کول، نور افعال کول دا مکروه دی. رد المحتار جلد 2 صفحه 242 او همداسې مراقب الفلاح صفحه 211. او یو بل ور سوال کړی دی، وایي که یو څوک د زکات نیت پرته مال فقیر ته ورکړي، زکات یې ادا کېږي که نه؟ یعنې کوم وخت چې دغه شخص یو فقیر ته زکات ورکوي، یا چې د زکات نه دی کړی نو زکات یې ورکړي هغه شخص ته، نو وایي دا څنګه دی؟ زکات یې صحیح سو او که نه؟ محترم وروره د زکات دپاره نیت شرط دی. نیت چې څوک زکات چې څوک ادا کوي نیت پکښې کې شرط دی، حتمي دی. که د زکات نیت نه وي صرف مال ورکول زکات نه حسابېږي. دا خبره بدائع و صنائع جلد 2 صفحه 19 او در المختار 2 جلد صفحه 258 کې همداسې الفاظ لیکل شوي دي چې په زکات کې نیت شرط دی، بې له نیته نه صحیح کېږي. نو یو ښځې یو خور پوښتنه کړې دی، وایي آیا د حیض میاشتني عادت په حالت کې ښځه دعا او ذکر کولی سي او که نه؟ محترمې هو، ښځه د حیض په حالت کې دعا، ذکر، استغفار او درود شریف ویلی سي، خو د قرآن کریم تلاوت به نه کوي. د قرآن کریم نه تلاوت څخه الله تعالی جل جلاله هر هغه څوک چې اودس اصغر یا اکبر ونه لري نو پر دغه شخص ته د قرآن کریم لاس وروړل دا جایز نه دي. قرآن کریم کې الله تعالی جل جلاله فرمایي لا یمسح الا المطهرون، قرآن کریم چې نه مسح کوي مګر پاک خلک، هغه څوک چې اودس ولري. نو هغه ښځه چې په میاشتني عادت کې وي، یا هر هغه انسان چې په غسل باندې لازم سوی وي یا بې اودس وي، قرآن کریم ته لاس نسي وروړلی. فتاوی هندیه اول جلد صفحه 38 او همداسې رد المحتار جلد اول صفحه 293. یو بل ور سوال کړی دی، وایي که د اختر ورځ د جمعې سره برابره سي دواړه لمونځونه لازم دي؟ یعنې هم به د اختر لمونځ کوې هم به د جمعې لمونځ، دا خو به کوې، یعنې در باندې واجب و لازم هم دي. محترم وروره په حنفي مذهب کې د اختر او جمعې دواړه لمونځونه ادا کول دا لازم دي، او د اختر د امله د جمعې فرضیت نه ساقطېږي چې دا نو اختر راغلی دی د اختر لمونځ ما ادا کړي نو د جمعې لمونځ به نو نه کوم. بدائع و صنائع جلد اول صفحه 215 او همداسې هدایه اول جلد 9 صفحه کې د الفاظ لیکلي چې ما تاسو ته په پښتو ژبه وویله. یو بل ور سوال کړی دی، وایي آیا د واده په شپه د ښځې دپاره مهر غوښتل جایز دي؟ وروره مهر د ښځې شرعي حق دی او ښځه کولی سي د خپل مهر غوښتنه وکړي تر څو ورته ادا سي. کوم مهر چې د ښځې ته ایښول سوی چې زموږ خلک ولور ورته وایي دا باید ښځې ته حتما ورکول سي. د بدمرغه نن سبا خو ښځې خوارانې په خبرېږي لا نه، پلار ورونه یې ولور ورڅخه خرڅ کړي وي. سورة النساء هم د الفاظ ویلي دي چې ښځې ته باید ولور ورکول سي، او رد المحتار جلد 3 صفحه 147 همداسې الفاظ لیکلي دي. یو بل ور سوال کړی دی، وایي که یو څوک په جماعت کې ورک سوی شی پیدا کړي څه به وکړي؟ محترم وروره په جماعت کې د ورک سوي شي اعلان کول مکروه دی، بلکې د جماعت څخه بهر به اعلان کوي، ځکه
مسجد چې دی هغه د عبادت لپاره دی نه د اعلاناتو. یو صحابي وایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام وویل که چا په مسجد کې اعلان وکړي چې پلانکی شی مې ورک دی نو ټول توی ورته خدای جنت در پیدا کوي، ځکه مسجد د اعلاناتو ځای نه دی، مسجد د عبادت ځای دی. صحیح مسلم حدیث نمبر 588 او مراقب الفلاح صفحه 109. او همداسې یو بل ور سوال کړی دی، وایي د اذان پر مهال سلام کول یا جواب ورکول. هلته اذان شروع دی، یو څوک راسي تا ته سلام ووایي، هغه خپله د سلام ویلی سي او که نه، او ته یې جواب ورکولی سي او که نه. محترم وروره، د اذان پر مهال سلام کول او د سلام جواب ورکول دا مکروه دي، ځکه اذان ته غوږ نیول او جواب ورکول غوره لار ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ویلي دي چې کوم وخت اذان شروع وي تاسې ورسره وایاست. رد المحتار جلد اول صفحه 308 او فتاوای عالمگیری اول جلد صفحه 93. نو دا د نن ورځې د اسلامي سوالونو او جوابونو خپرونه. الله تعالی جل جلاله دې تاسو ته توفیق درکړي چې دا ویډیو د ثواب په خاطر باندې تر نورو ملګرو پورې ورسوئ چې منفعت او ګټه یې عامه سي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.